ایکواډور کې یو زنداني د زرګونو پوځیانو په محاصره کې زندان ته لیږدول شوی. د ایکواډور زرګونو سرتیرو او پولیسو په ګډه د یو بدنامې ډلې زنداني مشر امنیت نیولی و چې زندان ته یې ولېږدوي. جوزا ډولپو ماکیاس چې د فیټو په نوم مشهوره دی د ایکواډور ولسمشرۍ ته نوماند فریناندو ویلوسینیو ته چې اوس وژل شوی د مرګ ګواښونه کول. د فساد پر وړاندې کمپاین کوونکي فریناندو ویلوسینیو تېره چهارشنبه د کمپاین له غونډې د وتو پر مهال پر سر 3 ډزې وویشتل سو. فریناندو له وژل کېدو مخکې ویلي و چې جوزا ډولپو ماکیاس لخوا په مرګ ګواښل سوی دی. هغه وویل که زه د لاس چنوریس د جوزا ډولپو ماکیاس ډلې یادولو ته دوام ورکړم دوی به ما مات کړي. د فریناندو وژنې یو لوی ملت حق پک حیران کړي. دا ولس له لسیزو راهیسې د نشهیي توکو د ډلو تاوتریخوالی، نشهیي توکو پر سر جګړې او فساد څخه په تېر شه دی. هلته په دې وروستیو کلونو کې جرم زیات سوی دی. همدارنګه د کولمبیا او مکسیکو ترمنځ د نشهیي توکو جګړې په ایکواډور کې د جرم لمن پراخه کړې ده. د شنبې په ورځ د فریناندو ګوند د ده په ځای اندریا ګونزالیس ولسمشرۍ ته نوماند کړه. د اغلې ګونزالیس د مسلک تمرکز د چاپیریال په مسلو راڅرخي، خو ګوند یې وایي چې د وژل سوي ویلوسینیو راپاتې میراث ته به کار کوي. په ورته وخت کې د ویلوسینیو میرمن ویرونیکا ساروز حکومت د خپل میړه د مرګ مسؤل ګڼي، خو دا د میرمن ګونزالیس په نوماندۍ هم خوښه نه ده. د ښاغلي ولاوینسیمیو کمپاین په فساد او مخدره توکو تمرکز و.